د هیواد د عامه روغتیا سرپرست وزیر بلخ ته د خپل سفر په ترڅ کې د بلخ په حوزوي روغتون کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي په موخه یوه نوې څانګه پرانیسته. دغه وزارت سرپرست قلندر عباد وایي هڅه یې دا ده چې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي. نن دلته په حوزوي روغتون کې موږ د مور او ماشوم دپاره د نوي ډلیوریز دپاره یا د نوي زیږنده ماشومانو دپاره یو بخش چې د جی پی آی ګو په مرسته باندې جوړ شوی و د هغه افتتاح مو وکړله چې د هغې په ذریعه باندې موږ وکولی شو چې په آینده کې یا په راتلونکي کې د میندو دپاره یو ښه داسې یو سازګار ماحول جوړ کړو چې په هغه کې دوی ته کوم مشکل نه وي. د مور او د ماشوم د مرګ او د مر کچه موږ راښکته کړو او دوی ته معیاري خدمات موږ ورته وړاندې کړو. له بلې خوا د بلخ حوزوي روغتون امیر د یادې څانګې د پرانیستو هرکلی وکړ. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي امارت واکمنۍ وروسته روغتیایي سکتور ته ډیر پام اوښتی چې په یاد روغتون کې هم روغتیایي خدمات پراخه او ښه شوي دي. بعد از امارت اسلامی افغانستان در کشور ما شما حکم فرما شد، مریضایی که ما در 24 ساعت از 350 تا 400 بستر داشتیم رسیده به 700 و الی 800 بستر فعال. یعنی در 24 ساعت ما 700 800 اضافه تر از 800 بستر مریض داریم. این نمایانگری است که خدمات بهتر ارائه میشه، امنیت بهتر است، به مریضا رسیدگی میشن، تا جایی که امکان داره دوا برشان از طرف شفاخانه و رهبری وزارت صحت عامه تهیه میشه. د یادونې وړ ده په مزار شریف ښار کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون د هیواد په شمال کې تر ټولو لوی روغتون شمیرل کیږي چې د هیواد 9 شمالي ولایتونو ناروغان ورته د درملنې لپاره راځي.